وزیر والی او قومندان صاحب پر ځای پرېږده له ولسوال او حوزه مشر سره نشلی دی دې رابطې له پوسټ مشر سره نشلی دی شیخ او مفتی او لوی سرخان صاحب پر ځای پرېږده وزیر والی او قومندان صاحب پر ځای پرېږده له ولسوال او حوزه مشر سره نشلی دی بې رابطې له پوسټ مشر سره نشلی دی چا دوه او درې او چا پنځو پوښو کې ځان تاو کړی ځینې خویان په شپږو اوو پوښو کې ځان چاو کړی لا خو به زه د زورور له زوره نه یم خبر لا خو به زه د زورور له زوره نه یم خبر لا به پر ځان د لګېدلې توره نه یم خبر دا چې ما کړې د دې ګټې پر تاوان دې خوار شم که به د ځان لپاره وایم نو پر ځان دې خوار شم دا چې ما کړې د دې ګټې پر تاوان دې خوار شم که به د ځان لپاره وایم نو پر ځان دې خوار شم پر دې دو نه وهمه دا له هر څه غوره ګڼم مسلماني ځان ته له هر څه نه بهتره ګڼم دومره به ووایم چې ها تېر پرون به نه یم که به مې نیت در باندې بدل پښتون به نه یم دومره به ووایم چې هغه تېر پرون به نه یم که به مې نیت در باندې بد وي نو پښتون به نه یم کله چې نظام کاکا ماما او خسرخیل شي کله چې نظام کاکا ماما او خسرخیل شي کله چې تګلارې او هدفونه سره بیل شي کله چې فکري او باوري سرچینې خامې شي کله چې نیوکې په سرخیلو باندې عامې شي کله چې انصاف له مرۍ ځوړند بیا بندي شي مناظر عبدالرحمن کله چې انصاف له مرۍ ځوړند بیا بندي شي کله چې ملي او اجتماعي خلق شخصي شي کله چې انصاف له مرۍ ځوړند بیا بندي شي کله چې ملي او اجتماعي خلق شخصي شي کله چې تاجونه په سرو باندې درانه شي کله چې تاجونه په سرو باندې درانه شي کله چې فکرونه له سرونو نه واړه شي دا ختلی المر د تیارو لور ته او که سبا ته ځي څه فکر کوئ هغه ټولنه کمې خوا ته ځي نیمژوبلی بیخي ما ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په دار ځوړند یم د یو میلیون کسانو تر مخ نیمژوبلی بیخي ما ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په دار ځوړند یم د یو میلیون کسانو تر مخ باور کوئ د ځینو خلکو نیم مخونه تور وه ما ځینې خلک ولیدل چې له پښو نه سپور وه توبه توبه استغفار ما سرچپه ولیدل ما ځینې خلک لمر خاته ته په سجده ولیدل نیمژوبلی بیخي ما ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په تار ځوړند یم د یو میلیون کسانو تر مخ باور کوئ د ځینو خلکو نیم مخونه تور وه ما ځینې خلک ولیدل چې له پښو نه سپور وه توبه توبه استغفار ما سرچپه ولیدل ما ځینې خلک لمر خاته ته په سجده ولیدل دغه تصویر د خلیفه مبارک مخې تږدو د خوب تعبیر د خلیفه مبارک مخې تږدو چې دا سړی په کوم باور ارتطاړی ګرځي شړی د ځان سره وړي ولې بې شړی ګرځي چې دا سړی په کوم باور ارتطاړی ګرځي شړی د ځان سره وړي ولې بې شړی ګرځي هغه ویل دا سړی وساتئ هوښیار سړی دی دا د هېواد بیا رغونه کې د کار سړی دی دا سړی په سر د سمندر غوندې مفلس دی دا د زرو ډک پلنګ په زړه باندې خالص دی د نوم پوښتنه مې ترې وکړله حیران پاتې شو د فکر ټال باندې تر ډېر وخته ویزان پاتې شو له سرو اوږدو سترګو یې اوښکې بهېدلې ویلې هغه پر مځکه باندې کرښې تېرولې ویلې هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی تاریخ مې پلار جغرافیه زما د مور نوم دی